السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو، تاسو د خمر بنسټ هغه ځمکه وینئ چې عملاً پکې کار شروع شو. څنګه مو چې ویلي وو دا دښته به تاسو مخکې لیدلې وه، سپېره دښته وه. اوس لله الحمد تاسو وینئ دغه دی ماشینري پکې لګیا ده، کار کوي. هغه سر کې هم لګیا ده، دې خوا ته وینئ انشاءالله دا ځای نیالګیو ته او دغه طرف ته هم نیالګیو ته سیستم برابروم او هغه طرف ته هم ځای جوړ دی او کوشش به دا کوو چې داسې یخني خواته وکړو هغه میوې ولوي. افغانستان کې هغسې میوې کمې پیدا کېږي. څنګه موږ سره مسلکي کسان شته الحمدلله چې په دې فیلډ کې کار کوي، نو هغې مو راوستي، د هغې په مشوره به مخته ځو. چون 800 جریبه ځمکه ده، ډېر شی دی او داسې مخکې مې هم درته ویډیو کې ویلي چې دلته به پارک هم جوړېږي، دلته به باغ هم وي، دلته به حیوانات هم ساتل کېږي. له خیره عملاً کار شروع دی. ستاسو مرسته هم اړتیا ده، موږ سره یو ځای شئ تر څو پورې دغه سپېرې دښتې له خیره کوچني کو اساسي کارونه وکړو. او کوشش د قمر بنسټ دا دی ورسره د ټیم ټول ملګرو انشاءالله افغانستان کې اساسي کارونه وکړو تر څو پورې دا ملک ته یو څه وکړو. او الله مو خوشحال لره، ویډیو سره شریکه کړئ. زه به دې خوا شم او نور ځایونه به هم بیا وښیم.